په هرات ښار کې نن د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر ګرځبندیز پلی سو. د هرات ولایت ځایي چارواکي د خلکو غواړي چې ګرځبندیز برخه کې د امنیتي ځواکونو سره همکاره واوسي او د روغتیایي چارواکو سپارښتنې جدي وګڼي. خو هرات میشته وګړي بیا وایي ګرځبندیز او قرنطین کول د حل لاره نه ده او خلک به د سختې لوږې سره مخ کړي. نور حال د غلام فاروق رسولي په راپور کې. هرات ولایت چې پکې کرونا وایروس په ډیره چټکتیا سره د خپرېدو په حال کې دی، د عامې روغتیا وزارت په غوښتنه د هرات په ښار کې سرلننه ګرځبندیز پلی سو. د هرات ولایت ځایي چارواکي د دې ګرځبندیز پلي کولو موخه د کرونا وایروس د خپرېدو مخنیوی بولي او د خلکو غواړي چې دا ناروغي جدی وګڼي. امروز قیودات گردش در شهر هرات عملی شد. این قیودات به هدف تامین سلامتی تندرستی خانواده هاست. بستگی به شرایط داره که در روزهای آینده وضعیت گردش ویروس کرونا به چه حالت میرسه تغییر خواهد کرد، یا تشدید پیدا میکنه یا به وضعیت کنونی میمونه. اما خاص ما از شهروندان این هست که ما را در راستای تطبیق این تدابیر یاری برسانه. هرات میشته وګړي چې نن له کاروبار څخه راګرځول سوي او دوکانونه د پولیسو لخوا تړل سوي وایي ګرځبندیز او قرنطین کول د هرات ولایت خلکو لپاره چې ډیری خپل د ورځني کاروبار څخه ډوډۍ پیدا کوي د حل لاره نه ده او په دې کار سره به ډیری خلک د لوږې له کبله له منځه لاړ سي. از او جایی که کشور افغانستان از لحاظ اقتصادی یکی از ضعیفترین کشورهای دنیای، قرنطینه شدن در افغانستان به افغانستان یک ضربه خیلی بزرگتری میزنه، چون اکثریت مردم که هستن غریبکارن، به خصوص شهروندان شهر هرات. بنان دولت تا حد امکان آنها را قرنطینه کرده و حتی اجازه عبور و مرور ساده در داخل کوچه و بازار برای ما نمیده. شهر هرات دخ میفهمن که هم بلوک مسکینی در و در بیچاره هم این دولت هم خودت کمک نمیتونه که حمل بسته شهر بند کرده. ما خود ما سچاخ بیری کردن برام برای سودا جلو مرچاخ داد با سکل از 4-5 کوچه بگشتیم تا بیان داخل شهر. بسته دکونر هم بسته کرده. مردم قریب چکا کنه؟ یا کمک چیزی خب باید برین رسیدگی چیزی باشه، بعد اصلا جودار بند نکنه، دکونر باید بسته نکنه. خو مسلمان چکا کنه؟ د ولایتي شورا غړي هم هر څو پر خلکو د کرونا جدي نه نیولو په خاطر نیوکه کوي، خو ګرځبندیز لګول او قرنطین کول پرته له برنامه او خدمات رسولو بې پایلې کار بولي. و مردم ما زمانی که ببینن که داخل سرنگ یک نفر 2 نفر از خاطر مرض افتاده او وقت وحشت میکنن و باز وحشت او وقت فایده نداره. حال ما یک فرصت فوق العاده داریم قبل از اینکه بالاخره این بساز ظرف بلورین بشکنه باید از این محافظت بکنیم. وقت شکست دیگه باز فایده نداره ما تشویشی داشته باشیم. باید مشکلات مردم رو در نظر بگیریم و این در نظر بگیریم که آیا ما وقتی که این قرنطینه اجرا میکنیم آیا ما واقعا میتونیم قرنطینه اجرا کنیم؟ آیا ما میتونیم به هزارها صدها هزار نفر که در این ولایت اونا زندگی از نو وابسته به کار روزانه و اگر همو به اصطلاح اگر شب او غذا و عاشر به خانه نبرن باعث مشکلات کلانتر بری از نمیشه. آیا میتونیم به اینا رسیدگی کنیم؟ آیا ما توان ازیر داریم که اردو و پلیس ملی خود برای تطبیق قرنطین و برای اجرا شدن قرنطین مصروف از این گپ بسازیم؟ د کرونا وایروس چې په نړۍ کې ډیر کسان پاخته شوي تر ډیره د لاس له لارې بدن ته انتقالیږي. نو له همدې کبله روغتیایي چارواکي سپارښتنه کوي د کوره مه وځئ او لاسونه په صابون او اوبو ژر ژر پرېمنځئ.